د ایران او پاکستان ترمنځ په ګلګان سرحدي سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو له راپور وروسته په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه ښودل سوي. د روزګان عام اوسېدونکي وایي په دغه سرحدي سیمه کې د ګڼ شمېر افغانانو وژل کېدل یو غیر انساني عمل دی او د نړیوالو محکمو غوښتنه کوي چې د افغانانو قاتلینو ته دې په نړیواله محکمه کې سزا ورکړي. ډېر موږ په خواشیني د روزګان د ولایت ټول ځوانان په خواشیني دي. ډېره خواز موږ په باده ده چې دغه کسانان شهیدان شوي دي. کې دا وایي چې دا چې هغه جزا ورکول کېږي هغونه که درکړي جزا دې ورکړي چې په قانون کې په هره ماده کې سزا ورکول کېږي هغونه که درکړي سزا دې ورکړي. هغه وروستیو کې ګورو چې په ایران او همدغسې په پاکستان کې د افغانانو سره بد چلند کېږي او په دې باندې موږ ټول افغانان خواشیني یو ځکه یو څوک چې یو ملک ته ورځي هلته باید د هغه ته د یو انسان او د په سترګه باندې وکتل سي او د یو ګاونډي په توګه باندې ورسره ګزاره او چلند وسي. په روزګان کې یو شمېر ټولنیز فعالان وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغانانو سره وخت ناوخته بد چلند کوي او د عام افغانانو غوښتنه کوي چې دغه هیوادونو ته د تګ کولو څخه ډډه وکړي. زما ټولو ځوانانو ته د خصوصا د افغانستان ځوانان چې د کار په پنمال ته ځي د خوارۍ دپاره زه د لږ لږ کار وکړي لږ څه دې وګټي او خو داسې ځایو ته دې نه ځي چې مثلا هغه د دې د ژوند خطر وي. د افغانستان د کډوالو چارو مسلکي مین مولوي عبدالرحمن راشد چې روزګان ولایت ته سفر کړی و دلته یې په یوې غونډه کې ویل چې د ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي تر څو هغوی د افغانانو د ځورولو لاس واخلي. او کشورهایی که مهاجرین ما اونجا زندگی میکنه به همراهشان مجلس کردیم، اونا را طلب کردیم، از اونا خواستیم که باید که به مهاجرین ما رویه خوب داشته باشه و لحاظ همجواری و همسایگی را بکنن. تیره شپه د اسلامي امارت ویاندوی مولوي ذبیح الله مجید پر خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې اسلامي امارت د دغې پیښې په اړه پلټنې پیل کړي چې تر کره معلوماتو وروسته به لازمې پرېکړې وسي.